السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سه جوان تاسو ګورئ چې فرکشن ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د MT4 MT5 د پلیټ فارم د ټایم فریم باره کې غږیو. ټایم فریم څه ته وایي، څنګه استعمالیږي، او همدا شانتې موږ د هغې زوم ان او زوم اوټ او د هغې ګرافیکل شکل بدلولو باره کې غږیږو چې څنګه یې بدلوی شو. راځئ ویډیو سټارټ کړو چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. اول موږ غږیږو د ټایم فریم باره کې لږ ډېر مهم او اساسي موضوع دا ده، ځکه چې زه اکثریت ویډیوګانو کې زما څه اکثریت ټول ویډیوګانو کې هر ټول انالایسس د چارت انالایسس چې دی په ټایم فریم ولاړ دی. ټایم فریم چې ته غلط استعمال کړې، که څومره هم ته ښه کینډلسټیک ښه انالایسس وکړې، بیا هم امکانات د دې شته چې ته تاوان وکړې. یو ټایم فریم ډیر مهمه دی. ټایم فریم څه ته وایي؟ ټایم فریم چې دی دغه 1 اور ویکلی منتلی دا د چارت شکل کتل مهمه دی. چارت ته په هفتې والا چارت ګوري، ورځې والا چارت ګوري، ساعت والا چارت ګوري، 4 ساعت والا چارت ګوري، 1 ساعت والا چارت ګوري، منټ والا چارت ګوري، 1 منټ 2 منټ 15 منټه 10 منټه 15 منټه نیم ساعت، او ویکلی منتلی میاشتنی چارت ګوري. دا چارت مطلب دا تاسو د مخې ته ګورئ، دې ته چارت وایي کینډلز. دا کینډلز تاسو څومره وختي ګورئ. نو زه تاسو بیا راتلونکي کې ان شاء الله په دې به نورم پوهیږئ چې دا چارت کتل څه ته وایي، څومره ارزښت لري. خو مهمه دا چې تاسو باید سټارټ نه پوه شئ چې چارت څنګه کتل کیږي، څنګه موږ ډیلی او ویکلی او منتلی چارټونه کتلی شو. راځئ چې وګورو. ګوره تاسو دلته خو ما د ځان دلته سیټ کړي دي، تاسو دلته ګورئ، دلته اکثریت دا په کله چې MT4 MT5 راخلاص کړي دلته دا چارت ټایم فریم دلته ګوره نه دلته دا تاسو ګورئ دا نه نو دلته د سکرین باندې بود دی کې رائټ کلیک کړئ، دلته ګوره تاسو ټایم فریم پیدا کړئ. ټایم فریم دا دی، ټایم فریم او ټایم فریم کې دلته ګوره 1 منټ 5 منټ 15 منټ 30 منټ او دغه سي منټس کې نور انتخاب هم کولای شئ. 1 اور اورز 4 اورز او نور اورز ساعتونه والا ساعتونه دغه هم تاسو انتخابولی شئ. ډیلی ویکلی منتلی دا چارټونه تاسو ډېر ځای انتخابولی شئ. هر یو چې ګورئ دلته زما تیار انتخاب جوړ کړي ځان ته اسانه. دلته تاسو ګورئ 1 منټ یو منټ والا چارت تاسو مطلب څه شی دی، چارت اصل مطلب څه دی، 1 ساعت او 1 منټ او 2 ورځو او د ویکلی او منتلی دی مطلب اصل څه دی. دا اکثریت خلک په دې کې کنفیوز دي مطلب څه دی. دې مطلب دا دی دغه 1 منټ والا چارت چې دی، که چیرې دلته تاسو 1 منټ چارت انتخاب کړئ، دا اوس 1 منټ چارت ما انتخاب کړی دی 1 منټ والا چارت. دغه یو کینډل چې تاسو ګورئ دا په یو منټ کې جوړ شوی. همداسې مثال دا تاسو ګورئ 15 منټه 15 همدغه مین زه درته وایم مثال 15 منټ والا دا یو کینډل 15 منټو کې جوړ شوی. ساعت والا زه ګورم دا یو کینډل په ساعت کې 1 ساعت کې جوړ شوی. دا 4 ساعت والا کینډل چارت زه ګورم. دا یو کینډل چې دی دا یو کینډل چې دلته تاسو ګورئ د کینډلز خو پیژنئ ان شاء الله تیر ویډیوګانو کې ما تفصیلي غږېدلی یم په دې باره. دغه ګورئ دا یو کینډل دا یو شکل چې تاسو ګورئ دا یو تور او شین او دغه رنګ شکلونه چې دي دا سورې شیډوګانې لري. دغه شیډو او باډي دا ټول چې دی یو چې جوړ شوی دی. دا مثال اوس 4 اورز چارت به راخلاص کړی، نو دا یو 4 ساعتو کې جوړ شوی. مطلب دا چې ته هر یو کینډل که ډیلی چارت خلاصوې، که منتلی چارت خلاصوې، که ویکلی که هاورلی چارت خلاصوې، مطلب که کم چارت تا خلاص کړی دا مطلب دا ورکړي چې دا یو کینډل د هماغومره وخت جوړ شوی دی. مطلب زه 1 ډے چارت راخلاصوم، 1 ډے مطلب دا شو دا یو کینډل په یو ورځ کې جوړ شوی دی. مطلب زه دا انالایسس ډېر داخلي نشم کولی، نو بهرنی چارت دی. صحیح ده. همداسې 1 ویک چارت شو. 1 ویک چې دی همدغه شانتې نو دغه 1 ویکلی چارت چې دی 1 ویکلی دغه یو کینډل چې دی په یو هفته کې جوړ شوی دی. همداسې 1 منتلی چې دی دا یو کینډل په یو میاشت کې جوړ شوی دی. همدا شانتي تاسو ګورئ دلته څنګه انتخابولی شئ چې دا خپل دا کینډل چې بعضې چا څوک پرې نه پوهېږي، بعضې خلک ګراف خوښوي، نو پخوا وختو کې به ګراف استعمالېدو. دا ګوره ګراف شکل شو. دا همدغسې ګورئ بره تاسو ګورئ دلته چې شو دغه دا تاسو ګورئ بار والا بار چارت شو. دی د بار چارت وایي مخکې بیا هغې نه بعد د ګراف نه بعد بیا دا چارت شروع شو. بیا د چارت هغې نه بعد اوس څوک کوم استعمالوي کینډلسټیک والا استعمالوي. دا دلته هم تاسو کتلی شئ او خپله د سکرین باندې ودرېږئ رایټ کلیک کړئ کې تاسو ګورئ دې ځای کې هم تاسو ګوره بار چارت کینډل او لاین چارت تاسو انتخابولی شئ. همداسې زوم ان او زوم اوټ څنګه کولی شئ، زوم ان زوم اوټ په دې کولی شئ. دې باندې کولی شئ په کیبورډ کې د پلس او د منفي علامه ده، د جمع او د منفي هغې کلک کولو باندې هم تاسو کولی شئ. صحیح شو. همدا شانتې که تاسو غواړئ چې څو وینډوزګانې په یو وار تاسو سره خلاص شي، تاسو دا کلیک کړئ دا څو وینډوزګانې په یو وار راخلاص شوې. همدا شانتې تاسو غواړئ چې نور هم تاسو انالایسس داخلي وکړئ، نو تاسو هماغسې کم ټایم فریم ته ځان رسوئ. دا ګوره کم ټایم فریم څومره مثال 4 اور شو، همداسې 1 اور شو. تاسو د چارت انالایسس دپاره دا ټایم فریم باید تاسو هر وخت یو ګورئ چې کله تاسو ټریډ لګوئ ټایم فریم ډېر مهمه دی.
دا ویډیو ډیره مهمه او اساسي ده تاسو یې وګورئ سره نور انډیوالانو ته هم شیر کړئ انشاءالله پر روان ویډیو کې نور هم تفصیلي غږیږو کم پوښتنه سوال لرئ او کم بل څه مشکل لرئ په کمنټ کې موږ سره خپل پوښتنې شریک کړئ انشاءالله روان ویډیوګانو کې نور هم تفصیلي غږیږو تر بلې ویډیو په پاک الله سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته